الله دا غواړي زمونږ نه چې زمونږ دا ژبې همیشه لمدي د الله په ذکر سره. نو سحر ماښام تا ته دا وایي چې ما یادوه. هغه یادولو کې یو لویه فایده دا ده چې الله به دې د هر شر مصیبت نه ساتي. دا نن سبا د پښتنو غټه مسله ده، یاره چا را باندې جادو کړی دی او چا را باندې کوډې کړي دي او سیچل دی او کار مې نشتی او خپې لاس مې کار نه کوي. ډایرکټ زموږ ذهن دې ته لاړ شي، یعنې موږ ځان مبارک دا سوچ کوو چې یعنې زه پوره کامل سړی یم، ما کې څه کمی نشتي. یعنې چېرته موږ دې ته سوچ نه دی کړی چې کیدای شي زما د ګناهونو د لاسه زما دا حال وي. نه موږ دې ته سوچ نه کوو. ګناهونه که زما د ګناهونو تذکره دې وکړه نو بیا خو ما ورته جګړه کوو. دا به نه وی چې یاره ته لږ ځان ته م وګوره، ته خپلو حالاتو ته م وګوره، ته د الله سره رابطې ته م وګوره، ته خپل معاملاتو ته وګوره. نه دا خبره به ورته نه کړي. خو ډایرکټ که څه مسله راله به ده چا څه کړي دي یا دې چا نظره کړی داسې قیمتي سړی دی چې بس دقه یو پسې خلک ګرځي او نظره کوي. زه د نظر نه انکار نه کوم، نظر باره کې زموږ تفصیلي درسونه وي چې نظر د الله په اذن سره اثر کوي، جادو د الله په اذن سره اثر کوي. خو داسې ګپ ټیم جوړول نه دي پکار چې معمولي خبره زه چا نظره کړی، معمولي خبره په ما چا جادو کړی. ژوند د دې خبرو د لاسه سړی نشي تنګولی. لږ ځان ته هم سوچ پکار دی چې ما کې څه کمی شتي او که نه، او کمی لازم موږ کې شتي. یو لوی کمی چې په موته کې او په اکثرو خلکو کې شتي، اکثر ویم پښتانه، هغه دا چې د سحر او د ماښام د اذکارو اهتمام نشتی. سحر الله نه یادوي، ماښام الله نه یادوي. ښه پنځه منځونو پسې چې رقم اذکار دي چې د هغې تفصیلي خبره مخکې شوې دا نه کوي. د خوب نه مخکې اذکار دي د هغې علم ورسره نشتی، د خوب نه بعد اذکار د هغې علم نشتی، نور اذکار د هغې علم نشتی. څنګه به الله د دې سړي په ژوند کې برکت واچوي او په ده به شیطان ولې نه غالب کېږي چې دې سړي دا حال دی. نو موږ ډایرکټ سوچ دې ته کوو چې یاره په ما چا څه کړي دي. زما خواله خو یعنې بغیر مبالغې نه روزانه کسان راځي، مزدوري نشته او رزق دیسې او بیماري دیسې او مسله دیسې او هغه دیسې. دې ټولو مسلو نه مخکې زه اولنی سوال د کس نه دا کوم زه مونځ او دستې څنګه دي. یاره مونځ او دستې هغه یو بس، هغه خو یو بس، خو لکه نور زه ښه سړی یم، په ما به چا څه کړي. ته خپل مونځ او دسته وګوره، ته د قرآن تلاوت کوې که نه کوې، ته اذکار کوې که نه کوې، ته الله یادې که نه یادې. یاره وی الله خو هم چېرته نه یاد کړم. چې الله نه یادې حفاظت خو قرب کوي، نو چې د هغه سره ته رابطه نه کوې نو څوک به دې ساتي؟ ساتونکی ذات خو الله دی. د شیطان نه چې موته ساتلی شي، د بد نظر نه چې موته ساتلی شي، د جادو د اثر نه موته ساتلی شي، د هر مصیبت غم نه موته ساتلی شي، هغه یو الله دی. نو چې د هغه الله سره زما او ستا رابطه نه وي نو څوک به موږ وساتي؟ پیسې خو ګوره څوک نه ساتي، پیسې څوک نشي ساتلی، بلکې ته به پیسې ساتې، ته به چوکیداري کې. او ډېر پیسو والا هغه په بیماریانو کې او مرضونو کې او مصیبتونو کې او په سختو کې اخته دي. د وتو لار هغه یوه ده چې الله یې د دغه مصیبت نه وباسي. نه په جیدات څوک د مصیبتونو نه وځي، نه په ښایست او نه په نسب. د وتو لار د مصیبتونو نه او د سختو نه او د خوشحالیانو د ترلاسه کولو هغه یوه لار ده چې ستا د الله سره رابطه مضبوطه شي، ځکه چې د هر څه د هغه په لاس کې دي. چې د هغه سره د رابطه نه بیا خو هېڅ هم نشته. نو د سحر او د ماښام د اذکارو لویه فایده دا ده چې ژوند به دې برکتي. ګوره تا سحر الله یاد کړو، ماښامه پورې ستا په ژوند کې برکت او الله وساتلی. دا حدیثونه را روان دي، وابه ور ماښام نه بعد ته بیا د الله ذکر وکړو، سحره پورې بیا ستا په ژوند کې برکت او الله دې ساتي. بل سحر له بیا دا طریقه ده، بیا ماښام، بیا سحر، بیا ماښام، او داسې را ژوند روان دی. او په منځ کې پکې له هغه پنځه منځونو نه بعد هغه اذکار هم دي، او نور پکې هم اذکار دي، او مطلق اذکار پکې هم دي چې عام اوقاتو کې هم ته الله یادې. سم خیال دی، یعنی د دې سړي به الله حفاظت نه کوي، د ده به ژوند کې برکت نه وي.
برکت ګوره دې ته نه وایي، ما تاسو ته مخکې وي چې برکت ګوره دې ته نه وایي چې دا سړی به کروړپتي لکپتي شي. برکت دې ته وایي چې که دی فقیر ومي خو په ژوند کې به خوشحالي او راحت او سکون، که دی بیمار ومي خو زړه به مطمئني، که په ده قرضي ومي خو ژوند به ښکلی په مزېدار په آرام په سکون سره تېرېږي. د په بچو کې برکت وي، په ښځه کې برکت وي، په مال کې برکت وي، په کور کې برکت، په علم کې برکت. دې ته ښکلی ژوند وایي. عامو خلکو دا سوچ دی چې یاره زه به الله یاد کړم چې بس سبا نه به زه څه یم کروړپتي لکپتي یم. که چېرته برکت دغې ته وایي نو بیا خو والعیاذ بالله د رسول وسلم په ژوند کې برکت به نه و. نو دګي د هغه سره خو دومره مال نه و چې هغه کروړپتي لکپتي و. اکثر صحابه کرام هغه فقیران وو، نو دوی په ژوند کې برکت نه و. برکت ګوره د مال ډېروالي ته یوازې نه وایي. ها کله د برکت یو صورت دی چې الله په مال کې پراختیا راولي، خو دا همیشه نشي کېدی، کله نا کله کېدی شي. بچو کې برکت دا دی چې بچي به دې ډېري، کېدی شي بچي ډېري او کېدی شي یو بچی دوه الله درکړي نور نه درکړي، او په دقه بچي دوو کې د الله دومره برکت واچوي چې ستا دنیا پې هم ښایسته شي او ستا آخرت پې هم ښایسته شي. نو دې برکت په معنی ځان پوه کړې. برکت دې ته نه وایي چې زما به ګټه بنګلۍ. یاره زه خو یو هفته وشوه مونځ کوم او څه مو نه لیدو، یعنې څه مو نه لیدو څه مطلب دی؟ څه پیسې خو د اسمان نه راونه ورېدې، نه تنخوا زما زیاته شوه، نه دیاړي زما زیاته شوه، نه دا خو بیا ته د الله بندګي په یو لالچ باندې کې. یاره که الله دنیا راکوي یو صحیح ده، نه که زمونږ دا بدن زری زری شي که نه او دا جسم معمولي برخه پاتې شي چې صرف دا زړه درزي که نه، بیا به موږ د الله بندګي کوو، بیا به م الله یادو. د الله دا بندګي ګوره موږ په دې نه کوو چې الله به موږ له دنیا راکوي بندګي کوو که نه راکوي نه یې کوو. هغه تقدیر الله لیکلی دی او چې ستا الله لیکلي به کې خیر دی که دنیا یې راکوله یو راکوي به که نه یې راکوله د هغه بادشاهي ده نه یې راکوي او په هغې کې هم زموږ خیر وي، په هغې کې هم زموږ خیر وي. نو سحر او ماښام اذکار د دې لوی برکت دی په ژوند کې، لوی برکت. او دا د تجربې خبره ته کوم. ورب الکعب داسې ناشنا برکت به په ژوند کې ویني چې ته به ورته خپله حیران شي. دغه شان سحر ماښام اذکار چې څوک وایي د هر ټیم د الله سره رابطې، لږ ساعت مخکې ما دا خبره نو دا ډېر په توجه سره وایي. یو بله اهمه فایده ته ذکر کړم، تقریبا د نیمې نه زیات کتاب موږ وویل. اذکار صرف ویل نه دي ګورې، یعنی چې سحر راپاڅو اللهم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، یوازې خبره دلته نه ده. اذکار ویل سره د تدبر او د سوچ او د فکر سره چې راځه څه ویم. ولې موږ دلته د اذکار وایو سره ترجمې هم کوو تشریح هم کوو. کله د یوې دعا په وضاحت کې 25 منټه ولګوو، تاسې خو نه لګو، خو دې لپاره لګو چې ما ورته اخر په دې خبره خو پوه شو چې را ما ورته وایو څه. یعنې تېر شوي درس کې موږ ته روټۍ وخورو، روټۍ نه بعد به دا وي. ولې ته دا وې؟ دې کې څه وجه ده او دې کې داسې چې ته یې وې چې ته خو مې پوهېږې که نه. نو اذکار چې وې او دا خبره یاده کړه چې ستا ورته سوچ او فکر وي، توجه وي. بعض خلک د اذکار یعنې بس یو ورد دی پوره کول غواړي، نور قصه ختمه شو. لکه ما تاسو ته مانځه اذکارو کې ووایي که نه، مانځه نه بعد دا سبحان الله الله اکبر الحمدلله ویل. اکثر خلک دا څنګه وایي؟ تاسو هم لیدلي امام لیدلی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان دا ګوتې داسې روانیې او که اواز یې نه اورېدې ګوتو ته یې ګورئ، ګوتو نه یې پته لګي سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا ته څه وایې؟ څه صرف دا ختمول غواړي؟ دی داسې روان یې که نه روان دا او په دې کې به لګي او کړپ دلته به شروع شي او بیا دلته او بیا دلته او بیا قصه ختمه. لږ په صبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر. یعنی که ته هغه نور ذکر په یو منټ کې ختمې، دلته به تا نه 2 ولګي یا 3 به ولګي. لکه 3 دې ولګي خو چې ستا ورته سوچ او فکر. الله اکبر څه معنی ده؟ سبحان الله څه معنی ده؟ الحمدلله څه معنی ده؟ او دغه شان دا نور اذکار چې کوم دي، نو اذکار په سوچ او فکر تدبر سره وایي چې فایده ترې واخلي. نو دلته اول وایي چې د سحر او د ماښام دواړو مشترک اذکار، یعنی هغه اذکار چې سحر هم ویلی کېږي ماښام هم ویلی کېږي. اولنی ذکر د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي، امام ابو داود راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی دی.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. رسول صلى الله عليه وسلم بخبلو ملګرو ته دا خبره خوا د دې دا مسله راووته لکه بعض خلک دا وایي که نه چېرې مړه اوس اذکار بیانول او دا خو واضح خبرې دي. زه درته دا خبره بیان کړم که چېرته له عرب دا خبره وکړي چې یاره بیا هم دا وایي خبره غلطه ده خو اکثر عرب د اذکارو اهتمام کوي موږ لیدلي دي. خو پښتنو که دا خبره وکړه نو دا 100% نه دا 200% غلطه ده. چېرې دا خو معلوم دی او دا خو واضح دي، نه واضح دي نه معلوم دي. د شمار خلک ما په خپل ژوند کې په پښتنو کې لیدلي چې هغه د اذکارو اهتمام کوي، په دې به نه خفه کېږو او که څوک خفه کېږي هسې خفه کېږي. که زما خبره غلطه ها زموږ په معاشره کې د هغه اذکارو اهتمام به ویني چې هغه قرآن او حدیث کې نشتی، د دې اهتمام به ویني. و 1,00,000 پیرې سبحان الله ویمه 1,00,000 پیرې خطو ته مانځنه به د 33 پیرې 33 34 33 دا وایه یاره بس سړي ته عادي چې قرآن او حدیث کې راغلي دې ته شیطان نه پرېږدي. خو 1,00,000 پیرې ویمه هغه مشین به ورسره لاس کې ایسي چلې وایي دا راته مولوي صاحب ویلي چې 4,00,000 پیرې به وی. اوس دغې ته لګیا دی خدا چې لګیا دی دا چې مشین ورسره دی دا هم دته یو مسله راغلې ده مولوي صاحب پسې تللی دی هغه وله وظیفه ورکړې ده. خبرې به واضحه کوو یعنی دا هم دته څه مسله راغلې ده یا خو غریبي ده یا قرضې دي یا بیماري ده. یاره دې به سچلو کو مولوي صاحب ورته وایي راشه لکه پرون ما تاسو ته خبر وکړه که نه پنجاب کې نوې راوتې دی هغه نیکیانې په پیسو خرڅوي په 10 روپۍ باندې 1000 نیکیانې مزید د ورځې چې 100 روپۍ ورکوې نو 10,000 نیکیانې شوي. دا مولیان به تاله د دروغو وظیفې نه درکوي چې نیکیانې د باندې خرڅوي لازم به درکوي. دقه وظیفو ته زموږ دا خلک تکړه دي خو که ورته ووایي چې قرآن او حدیث کې راغلي دي نو د هغې اهتمام ډېر لږ خلک کوي. صحابه کرام څومره اوچت